د نوي پیغلتوب د تقدس له کیفیته اذان وشو او بیرته دې راستون کړه مزیته. د نوي پیغلتوب د تقدس له کیفیته اذان وشو او بیرته دې راستون کړه مزیته. تازه دې د ایمان الوت لرا کړلې وزري، تازه مې د وحدت د شونډو خوړې شکرې، تازه مې د خپل رب سره پړتا وکړې خبرې، تازه دې مسلمان کړم د مینې پیغمبرې. د نوې پیغلتوب نشې له تلمه میخانې له، اذان د میکدې راغی او لاړمه سجدې له. نو څنګه دې وبرنګه غاړه راکړه مسلمانې، نو څنګه دې دا زیږنده سینې کړې را روانې، نو څنګه دې هوس د خال رڼا کړه تورې سکڼې، نو څنګه دې کافر شراب روا کړه شرابڼې. د نوې تقدس د پیغلتوب د جام له کړنګه دا ولې میکده شوله بېهوشه ړنګه بنګه. ګناه مسلمانېږي چې ثواب په هوش کې راشي، یوه پیغله مقدسه چې نشه په جوش کې راشي، او تږي زړه سیراب د عبادت د سر چینې شي، او بیا د محبت د پاره زیږنده چینې شي. د نوې پیغلتوب د مقدسې فرښتې نه ما ټول تفسیر راوړی د قرآن د ترجمې نه. سلام مې ګرځولی فرښتو په دواړولو، پنځه وخته مې مونځ کړی د یو نیت په تړلو، د خدای حضور ګواه دی د خپل عرض و سماواته، چې دوه سترګو مې سهوه کړل څلور واړه رکاته. د نوي پیغلتوب تقدسات ورته قضا کړم، چې دا مونځ قبول شوی که نه بیرته یادا کړم. شعرونه مې د خپلې فرښتې نه زود کړي، ما ډېرې شپې د خپل فکر الوت ته خلوت کړي، لفظونه مې د نقد په فرښته باندې لوستلي، لالونه مې د خپل فکر له کاڼو نه تراشلي. د نوي پیغلتوب د تقدس ترجماني ده که نه درویش روښانه پیغله شوې شاعري ده، که نه درویش روښانه پیغله شوې شاعري ده.